په کابل کې د دولتونو او نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو درنو استازو سفیرانو تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایو. تېره اونۍ د افغانستان اسلامي امارت محترم رئیس الوزرا د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ ګډې پولې ته سفر وکړ او هلته یې د ترکمنستان د ملي رهبر محترم قربان قلی بردي محمدوف په ګډون د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په یو لوړ شانداره مراسمو کې د څلورو سترو پروژو پرانستنه وکړه. یو له هغو پروژو چې تېره اونۍ عملي چارې پیل سوې د ټاپي سیمه ییزه پروژه وه چې د نامناسبو سیاسي او امنیتي شرایطو له امله لسیزې ځنډېدلې وه. لکه څنګه چې تاسې پوهیږئ د ټاپي نللیکه له بشپړېدو سره د دې وړتیا لري چې په کلني ډول 33 میلیارده متره مکعبه د ترکمنستان طبیعي ګاز افغانستان، پاکستان او هندوستان ته ولېږدوي. د افغانستان اسلامي امارت د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې په دې اړه د پروژو له ټولو اړخونو سره ابتدایي خبرې هم وسوې، خو له بده مرغه په افغانستان د امریکا په مشرۍ برید دا پروسه هم د ورته ډېرو نورو سیمه ییزو ابتکارونو په څېر له خنډ او ځنډ سره مخ کړه. ترکمنستان په تیرو کلونو کې په خپله خاوره کې شاوخوا 214 کیلومتره نللیکه غځولې ده چې تر ګډې پولې رسیږي، مګر د افغانستان په خاوره کې د دې نللیکې غځول کلونه بلکې لسیزې وځنډېدل. باید روښانه کړم چې ګڼ لاملونه د افغانستان په خاوره کې د دې پروژې د ځنډ لامل سوي وو، له فساده نیولې تر سیمه ییزو زورواکو د جدي سیاسي ارادې او امنیت نشتون. په دې کې شک نشته چې تېرې ادارې د دې پروژې د امنیت تامین تضمین هم نسوای کولی، اما دا یادونه ضروري ده چې د افغانستان اسلامي امارت آن هغه مهال چې په وسلوال مقاومت هم بوخت و له ټاپي پروژې څخه خپل ملاتړ اعلان کړی و. د افغانستان اسلامي امارت په خپله خاوره کې د ټاپي نللیکې د غځولو په برخه کې ټینګه سیاسي اراده لري او په تیرو 3 کلونو کې مو ترکمن لوري ته هم روښانه کړې ده. د دواړو هیوادونو اړوندو ادارو په دې موده کې د ټاپي اړوند ټول حقوقي اسناد لاسلیک کړي دي. ټاپي یوازې افغانستان پورې اړه نه لري، بلکې افغانستان د نللیکې په شریکانو کې تر ټولو کمه اندازه ګاز ترلاسه کوي. د دې نللیکې 2 نور مهم شریکان پاکستان او هندوستان دي. هیلهمند یو چې د ټولو شریکانو په اراده، همکارۍ او نیک نیت یوه ورځ د دې شاهدانو اوسو چې ټاپي تر خپل منزلي مقصود پورې ورسیږي او د پاکستان او هندوستان ولسونه هم ګټه ځینې واخلي. د افغانستان په خاوره کې د ټاپي نللیکې د عملي کار پیل په حقیقت کې په سیمه کې له جګړې او سیالۍ څخه د پرمختګ او همکارۍ پر لور د بحث بدلون ده. تېره اونۍ موږ او زموږ ترکمنستاني ملګرو یوازې ټاپي نه بلکې ټاپ، د ترکمنستان افغانستان پاکستان برېښنا پروژه، د نوري فایبر مهمه پروژه، تورغونډۍ کې د اوسپنې پټلۍ د بارګیرۍ او تخلیې ظرفیت لوړولو د کار پیل او همداراز له تورغونډۍ د هرات پر لور د اوسپنې پټلۍ غځولو د کار پیل وکړ. دا ټولې پروژې یوازې افغانستان پورې ځانګړې نه دي، بلکې د افغانستان له لارې د سیمې نور هیوادونه لکه پاکستان او هندوستان له دې پروژو څخه ګټمن کیږي. همداراز د اوسپنې پټلۍ له لارې د افغانستان او سیمې ترمنځ د اقتصادي اتصال پراختیا زموږ ملي لومړیتوب دی. د افغانستان اسلامي امارت په پام کې لري چې د اوسپنې پټلۍ د سیمه ییز جال برخه سي. موږ د ترکمنستان ترڅنګ چې له تورغونډۍ د هرات ښار پر لور د اوسپنې پټلۍ پر غځولو بوخت دي، له ازبکستاني لوري سره هم کار کوو چې د افغانستان ترانس طرحه پلي شي او د هرات سره وصل شي. دا به هم زموږ لویدیځ ګاونډي ایران سره پیوند پیدا کړي او هم به د ایران او پاکستان له دواړو لارو اوبو سره ونښلول شي. په ورته ډول موږ لیواله یو چې په شمال کې د موږ د کندوز ولایت مرکز د تاجکستان سره د ریل پټلۍ له لارې ونښلول شي او بیا له پورته یاد شوي عمومي خط سره وصل شي. همداراز زموږ بله اوږدمهاله ستراتیژي دا ده چې د چین ولسي جمهوریت سره د واخان دهلیز له لارې ونښلول شو.
دا به نه یوازې د افغانستان او چین په ګټه وي بلکې د ایران او چین ترمنځ به هم اسانه اتصال رامنځته کړي. د دغو پروژو پرانسته او بشپړتیا به انشاءالله په سیمه کې ستر مثبت اقتصادي بدلون راولي چې د ټولو لوریو اقتصادونه به ورسره وغوړېږي. دا د ګټې حالت یو ښه مثال دی چې موږ به په ښه نیت او ژو اکانومیک لیدلوري پیلوو. درنو حاضرینو، د هیلهمندۍ ځای دا دی چې په سیمه کې اقتصاد محوره سیاست ته د لومړیتوب ورکولو نښې نښانې لیدل کیږي. موږ هیلهمند یو چې ټول لوبغاړي اقتصاد محوره تګلاره غوره کړي. دا د ټولو په ګټه او د هیچا په زیان نه ده. په دې کې شک نشته چې د ټولې سیمې لپاره امنیت او ثبات د اقتصادي همکاریو لپاره مقدمه ګڼل کیږي. امنیت او ثبات ته د رسیدو لپاره هم باید واقع بنانه عملی او عقلاني تګلارې غوره کړو. ټولو دو اړخیزو او څو اړخیزو مسایلو ته یوازې او یوازې له امنیتي زاویې څخه کتل د حل لار نه ده او له موږ څخه له شته اقتصادي فرصتونو څخه د استفادې فرصت ضایع کوي. د افغانستان اسلامي امارت د افغانستان او سیمې ښېرازي یو له بل سره تړلې بولي او په همدې هیله د ټولې سیمې هیله لري د مشروع ګټو په نظر کې نیولو سره یو له بل سره همکاري وکړي. په ورته ډول له دې فرصت څخه په استفادې له سیمې لیرې هیوادونو ته هم پیغام ورکوو چې د افغانستان اسلامي امارت ټولو هیوادونو سره د متقابل احترام پر بنسټ مثبت تعامل ته چمتو دی. سیمې سره د موږ اړیکو کې پرمختګ ښیي چې د افغانستان حکومت هم اراده او هم ظرفیت لري چې سیاسي اړیکو ته پراختیا ورکړي. مهمه دا ده چې متقابل احترام موجود وي او یو د بل مشروع ګټو ته درناوی ولرو. محترمو حاضرینو، د اړیکو په پرمختګ کې موږ د سیمې د هیوادونو لوړ سیاسي درک او د همکارۍ نیت ستایو. په کابل کې د هیوادونو د ډیپلوماټیک حضور ترڅنګ موږ وتوانېدو چې نوي ډیپلوماتان خپلو ډیرو سفارتونو ته واستوو. دا لړۍ لا هم پر مخ روانه ده. سیمې سره د پیوندونو له بیا ټینګېدو وروسته اوس له سیمې لیرې هیوادونو کې د خپلو سفارتونو په فعالولو او هلته په لومړي قدم کې خلکو ته د شفافو قانوني او معیاري قونسلي خدماتو په وړاندې کولو بوخت یو. همدارنګه د عربي نړۍ له هیوادونو سره د موږ اړیکې ورځ په ورځ رغیږي، وده کوي او موږ له عربي نړۍ له هیوادونو سره اړیکو ته ډیره ترجیح ورکوو. په مجموع کې د دې لپاره یو ډیر ښه فرصت برابر شوی ده چې د سیمې او نړۍ هیوادونه په افغانستان کې سرمایه ګزارۍ ته راوړاندې شي. خصوصا د سیمې په هیوادو، خاصتا په ګاونډیو هیوادو باندې موږ دا غږ کوو چې واړه مسایل باید شاته پرېږدو او لوی پرمختګونه ولرو ترڅو ولسونه له ښېرازیو نه برخمن شي. موږ آمادګي لرو چې د لاجورو له لارې نه افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان له ترکیې سره وصل شي او بالاخره اروپا ته لاره ولرو. دا چې په افغانستان کې یو سرتاسري امنیت راغلی ده، په دې کې د اسلامي امارت پرېکنده اقدامات، ښه تدبیر او ښه امنیتي قوه دا په دې دلالت کوي چې موږ د سیمې په ثبات کې هم مثبت رول لوبولی شو. دې ته هم زمینه مساعده ده او ابتدایي کارونه هم شوي دي چې له قرغیزستان نه، د تاجکستان له لارې بیا له افغانستان نه پاکستان ته د کاسازر پروژې چارې عملي شي. په دې ټولو برخو کې چې تر اوسه پورې کوم پرمختګونه شوي دي دا د دې ښکارندویي کوي چې انشاءالله آینده به افغانستان د اتصال او د اقتصاد مرکز وي او نور بدل ته بد امني او جګړې نه وي. زه له تاسو ټولو ډیپلوماتانو، نړیوالو سازمانونو له استازو نه مننه کوم چې په افغانستان کې خپل حضور فعال ساتلی ده او د افغانستان او د نړۍ ترمنځ هم اړیکې ټینګې کړي دي.